السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم وروره، تا پوښتنه کړې ده چې یو سړی دی او د هغه مور یا پلار یا رشته داران یا لوی اولیاو او صحابو په باره کې د هغوی دپاره بدني عبادت کوي، معنا نفلي روژه نیسي یا نفلي لمونځ کوي، د دې ثواب رسیږي او بخښلی شي ورته که نشي بخښلی. محترمه مسله داسې ده چې یو په عباداتو کې نیابت دی او یو په عباداتو کې اصابت دی. اصابت معنا دا ده چې د هغې ثواب بل ته بخي او د هغه عمل کې د دې غیر دپاره فایده وي. بل دا دی چې هغې کې ته د هغه په ځای قایم مقام شي، نایب شي. د هغې صورت او مسله داسې ده لکه یو سړی دی او فرض لمونځ یې نه دی کړی او ته وایې زه د هغه دپاره فرض لمونځ کوم. یو سړی دی او هغه روژه نه ده نیسلې او ته وایې د هغه دپاره روژه کوم، نو دا په بدني عباداتو کې دا نیابت نه صحیح کېږي. څوک د چا دپاره فرض لمونځ نشي کولی، څوک دپاره چا دپاره روژه نشي نیسلی. نیابت په حج کې صحیح کېږي. مقصد ته حج ته نشي تللی، بل سړي ته ووایه چې زما دا روپۍ واخله، په دې د حج داخله وکړه او ته لاړ شه او زما د طرف نه حج وکړه. حج کېدلی شي، عمره کېدلی شي، دا د بل دپاره کولی شي. پاتې شوه دا چې نفلي عبادت کې که هغه روژه نیسي، که هغه عمره کې، که هغه نفل کې، که هغه صدقه کې، څومره نفلي عبادات چې دي په دې ټولو کې اصابت بالاتفاق د علماء اهل سنتو صحیح دی. مقصد کې یو سړی 2 رکعاته نفل وکړي او د هغې ثواب مردګانو ته بخي، یا یو روژه ونیسي او د هغې ثواب مردګانو ته بخي، یا مثلا صدقه ورکړي او د هغې ثواب مردګانو ته بخي، دا بالکل بخښلی شي او د دې ثواب ورته رسیږي. او دا مسله په کتاب الروح کې علامه ابن قیم هم لیکلې ده، هغه پې بیا تصریح کړې ده.